لومړی کې خو مننه وکیله صاحب چې له ژمن سره خبرو ته حاضره شوې. که د لومړۍ پوښتنې په توګه راته ووایې دغه کیسه راته وکړې چې څه ډول پېښه شوه، کوم ځای کې او له هغې وروسته کوم ځای ته تاسو انتقال شوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی د ژمن تلویزیون کارکوونکو، تخنیکرانو او د تلویزیون مشرتابه، بیا د تلویزیون ټول لیدونکو ته سلام او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای وکړي چې ټول روغ جوړ وي. او باید زه داسې موضوع وه چې موږ کابل ته تللي وو، هلته زموږ څه مراسم وو سره د اولادونو، او کله چې موږ راتلو هغه ځای نه موږ ټارګېټ شوي وو. یعنې موږ چې هلته بیا وروسته حالت ولیده، یعنې سم موږ سره حتی موټر روان وو، خو دا لویه لاره دی، نو څوک معلومیږي چې دلته څوک دی یا څوک نه دی. موږ تعقیب کې وو، کوم ځای کې چې دوی کمین نیولی وو، داسې ماهرانه کمین نیولی وو چې هیڅ وخت تښتې لاره هم نه وه، او ډېر وسیع نفوس هم ایستلي وه. ښه ډېر طالبان، یعنې 1 2 3 10 15 دا موضوع نه وه، ښه ډېر خلک وو. دغه ځای کې یعنې په هر نوع وسله سره دوی سنبال وو، د زړکۍ نه ونیسه تر راکټ انداز پورې، تر کلشنکوف هر څه دوی مجهز وو. ډېر محدود په سړک کې ولاړ وو، نور په جنګل کې پټ کمین کې وو. کله چې موږ ودرولو ټول جګ شو، یو ناڅاپه موټر شاوخوا تاو شو. نور نو موږ چې کوم پلو ته یوړلو، صرف دا سیمه ما پوښتنه وکړه، راته وویل چې دا علي خان کلا په نوم یا علي کلا په نوم دا سیمه دی چې تاسو موږ نیولې. او نور نو ما ته دا پته نه لګېده، ځکه هغه لوګر سره جغرافیا سره صحیح بلده نه یم، هلته وخت مې نه دی تېر کړی، خو تقریبا 2 ساعته 2.5 ساعته موږ په دښته کې لاره وکړه. مننه وکیله صاحب. نور څوک در سره وو؟ زما اولادونه وو را سره، ټول مې اولادونه وو. ښه، زامن مې را سره وو، جلۍ مې را سره وه. او که راته ووایې چې د دوی سلوک څه ډول و له تا سره؟ یعنې زه چې کله اول ونیولو هغه صحنه کې، که مثلا موږ جزوي ترین حرکت کړی وه دوی دپاره امر د ویشتلو، بیا چې تر یو حده یې وړلو، هلته ما ته یې وویل چې تاسو وکیله زهرا جلال یاست او ته یې که دا بله دی دلته ودرېږئ. مړشتونه مو قبرستاني هم وو، د هلکانو ته وویل چې قطار ودرېږئ. هلته یو طالب وو، ډېر په غوسه وو. خو موږ بیا وروسته خبر شولو چې د هغه دپاره موږ چې کوم جماعت کې ناست وو، فاتحې هم روانې وې، نوی تازه هغه یې مړ شوی وو، ورور یې مړ شوی وو، او زموږ کې هغه مړستون کې د سپین بیرغونه هم رپېده چې د امکان لري چې د دوی مړی وي. خو ډېر قهرجن صحنه وه، ډېر بیا په غوسه کې وو. امکان لرل چې هماغه ځای کې د ویشتلو هغه لرل، که څنګه ما لږ دا خبره وکړه چې تاسو اشتباه کړی دی، زه د دې وکیله خور یم، هر چې هلته کارتون هغه دي چهره مشابه دی، او که لطف وکړئ تاسو موږ مشران پورې ورسوئ او موږ تاسو سم تحقیق وکړئ، موږ بې ګناه یو. او دغه ځای کې بیرته دوی امکان لري چې دا زما خبره هم دومره تاثیر نه وي کړی، دوی مخابرې هم چالانې وې، تلیفونونه هم چالانې وې، هغه و مثلا ارتباط کې وو. دوی وویل چې هغه د هغه مشر ځای نه یا خپل مشرتابه نه امر وشو چې انتقال یې کړي. هغه مړستون هغه نه بیرته موټر ته یې جګ کړلو او بیا یې روان کړلو. یعنې هغه مړستون د پخه سړک نه دومره ډېر لرې نه و، ساعتونو مزل نه و، یا 20 منټه یا 25 منټه دومره نه و، دومره ډېر لرې نه و. بیا چې هلته هغه شولو، بیرته موټر ته جګ شولو، روان کړلو. هغه وخت کې د وړکې سترګې وتړل، لاسونه وتړل، مثلا موضوع ټوله هغه کړه بنده کړه او موږ روان کړلو. یکدم دغه وضعیت هم بل رقم ته شو. تقریبا دوی په سلوک کې یعنې ډېر تغییرات راغلل. ځای په ځای حتی دکانونه چې کېده، دوی هغه ته بل طالب ته یې غږ کول چې ورځئ اوبه راوړئ، مشروبات راوړئ. دوی اوبه او مشروبات هم راوړل. خو موږ هلته
شي ته مو زړه هم نه کېده. بس روانو کله چې قرارګاه ته ورسېدو بیا هلته مثلا د دې هغه کوم قوي نفوذ ډېر نفوذ یې هغه دوی یو بل ته مثلا زیری ورکول، یو بل ته مبارکیانې ورکول، یو بل ته د خوشحالي پیغامونه یې لیږل. دا مسله وه. بس موږ همالته ناست وو او یو د دې سلوک یعنې یو بده خبره یې ونه کړه، سپکه خبره یې ونه کړه. ګرچې ما سره خو نه کړه، حتی هلکانو ته هم داسې هغه نه کول. ډېره مننه وکیله صاحبې که ووایې چې د خوشي کېدو هغه علت څه و، چا هڅې وکړې، چا کوښښونه وکړل، یعنې ولې خوشي شوئ تاسو؟ د خوشي کېدو هغه خو کله دا تحقیق چې کېده ما خپله طالبانو ته وویل ما چې ډېره ښکلې ښکلې ځوانان مړه دي، ډېره ښکلې ښکلې کدرونه مړه دي. یعنې زما او زما د اولادونو په مرګ باندې هلته ما ځان ورته معرفي کړه سم او هر څه کله چې اصلي موقع ته ورسېدو ما چې یو صرف یو ټکی وایم چې ستاسو د غټ بدنامي سبب ګرځي دا خبره، بدنامي سبب ګرځي دا خبره ما وکړه. خو دوی خپله هم پوهېده، داسې نه چې دوی نه پوهېده. او بل دغه د مشرانو هڅې، دا خبره میډیایي شوه، دا خبره تر مشرانو ورسېده او طالبان یعنې ما چې د هغوی روحیه ولیده دوی دا حالت کې نه دي چې موږ دا چري کوو. دوی داسې وایي چې موږ بیخي روان یو، یعنې دغه لوی ښارونه موږ خپله قصدن هغه نه کوو، نه نیسو. موږ تعهد کړی، تعهدنامه لرو، قصدن نه نیسو ځکه نوره ټوله سیمه زموږ په لاس کې ده. او دوی یو نوه خپله پاچاهي اعلان کړی، هغه کې ډېر ډاډه دي، یعنې داسې هغه کوي چې باید د اخلاقو نه هم او د سلوکو نه هم خلک جذب کړي. پر ټولنیزو رسنیو اکثره فعالان پر دې ډاډه وو چې وکیله صاحب به بدون له کومو مشکلاتو را خلاصېږي، ازادېږي به. د دې لامل څه کیدای شي؟ خو کیدای شي د فعالان هم دغه نه پوهېږي چې طالبان چې دومره اوس په جنګي صحنه کې پرمختګونه لري، دا د هغه خبره نه ده چې موږ ووایو چې دا خبره پټه ده. دا ښکاره خبرې دي چې ورځ تر بلې ولسوالیګانې سقوط کوي، ډېر ښارونه نیسي. خو کیدای شي دغه مدني فعالان هم دا ویلي وي چې په زړه کې ګرځېدلي وي چې دوی چې دا پرمختګ حالت کې دي. یو په افغانستان هغه عرف و عنعنات له لحاظه زنانو ته احترام ډېر هر څوک قایل دی، ولو طالب وي، ولو سیاستمدار وي، ولو یو عام وګړی وي. او بل پوهېده چې یعنې دوی جهاني په سطح ځان نه بدناموي. امکان لري چې دا مرګ ژوبله پیښه وه لکه مخکې چې مثلا کومې پیښې شوي دي زنانو ته طالبانو په غاړه نه دی اخیستی. که مرموز څوک مړه شوي دي، هر چا مړه کړي وي، دوی په غاړه نه دی اخیستی. که دا لاس په لاس نیولو دغه سیمه کې همیشه د دوی وتل، د دوی همیشه په غاړه اخیستل، دا یو ناچا دا پیښه که په غاړه نه وای اخیستی بیا څه لامل و، که په غاړه اخیستی وای جهان ته دوی ځانونه بدنامولو. تاسو په خپله ډاډه وایئ چې په خپله ډاډه وایئ تاسو چې تاسو به راخلاصېږئ له دوی؟ ولا څه ووایم نو دغه وخت کې خپله د احساس څه ډول و کله چې ونیول شوې؟ دا رقم ته و چې هر رقم ته هغه صحنې راتلې که نه، کله کله دغه سیاست د لورې او د دغه هغه لورې ته چې مې فکر کاوه دا ډاډ راتله چې یعنې دا خلک کیدای شي چې خپل ځان بدنام نه کړي. پوهېږي چې مثلا دا 4 نفر یا محافظین یا بیخي همدغه قمندانان کنه خدای عام وګړي دي، دوی په سر به چې افغانستان آباد او امکان لري چې ډېر سبا ته د دوی همدغه قانون وي او همدغه موضوع وي، موږ دغه فعالیت کوو، ولس ته فعالیت کوو. موږ که فکر دی وي نه دولت ته فعالیت کړی نه طالب ته مو فعالیت کړی، تر اوسه پورې چې مو هم فعالیت کړی دی کوو ملت لپاره کوو، د ملت غږ رسوو، مشکلات رسوو. وکیله صاحبې که د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایې چې د دوی له لورې خو تاسو ته څه نه وي ویل شوي چې مثلا په حکومت کې دنده مه اخله او یا پابندي وي او یا ته به له دې وروسته خپلې دندې ته
ادامه ورکوي؟ دا کړه وړه به شوي وي، هر څه مشرانو سره شوي وي، هغه اسنادونه موجود وي، ضمانتونه ورکړل شوي دي، هلته ډېر کړه وړه شوي دي. دا خبره داسې وړه خبره نه وه، ډېره وسیع خبره وه. دلته د خوست په سطحه مشران ورغلي دي، هلته د لوګر په سطحه د ولایتي شورا وکیل رئیس هغه استانکزی صاحب ډېر هڅې وکړې مشرانو هغه دپاره چې ضمانت دپاره آماده کړه. نور وکیل صاحبان د ولایتي شورا د لوګر چې هغه خوشیوال صاحب و، هغه یو بل ورور دی صالح وکیل صاحب صالح نومیږي، او عدالت عبدالرحیم ځای و، نور وکیل صاحبان دي. دا ټول یعنی یو آبې هڅې نه دي پاتې، ټول هڅې په پارلمان وکیل کې مستقیم مداخله هما احمدي وه چې هغه مشران هڅول، مشران یې آماده کړه. مثلا دغه ضمانت دپاره هغه والی صاحب نه ونیسه، د وکیل شورای ولایتي نه ونیسه، د هر یوه مثلا دوی ته یو هغه روحیه ورکول چې عاجل کار وکړي، لاس په کار شي، او دا ضمانتونه دا ښه کړه وړه مشرانو سره شوي. ډېره مننه کور مو ودان چې له ژوند سره مرکې. ستاسو نه هم مننه، ژوندی اوسئ، ډېره ډېره مننه.